تاسو ګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. دې دنیا کې چې څومره تکلیفونه او مصیبتونه پر انبیاو باندې راغلي دي د هغې څه وروسته زیات دویمه درجه پر اولیاو باندې راغلي دي. بیا چې څومره نیکان بندگان دي پر هغې باندې ډېر تکلیفونه الله ایښي دي. زموږ انبیاو کې څوک حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د دې لقب دی ابو الانبیاء. د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په نسل کې الله 10,000 انبیا راوستلي دي او په ټولو انبیاو کې الله تعالی دته لقب د خلیل ورکړی دی. خلیل معنا دوست. ابراهیم خلیل الله معنا د الله دوست. لیکن تاسو د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د زندګۍ داستانونه وګورئ پر هغې باندې کوم تکلیفونه دي چې کله په مصر کې د فرعونیانو بتان مات او چې کله فرعونیان رالو هغې دستي د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ذکر نمرودیانو بتان یې مات کړو هغې دستي د ابراهیم علیه السلام ذکر نمرود ته وکړي او چې کله د هغې په مقابل کې ودرېدی نو بیا هغې د ده د سزا دپاره یو بدترین دربار جوړ کړي. په هغه دربار باندې هغه ناست دی، یو غټ دربار جوړ دی. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام 18 کلن نوجوان دی، د هغې په غاړو په لاسو کې زنځیرونه دي، د یو مجرم په شکل هغه دربار ته ولاړ دی. هغه واقع هغه ظالم حاکم د ده څه پوښتنه کوي وایي من فعل هذا بآلهتنا یا ابراهیم، ای ابراهیم زموږ د دې خدایانو سره چا داسې عمل وکړي؟ دی ورته بل فعلهم کبیرهم، ما خو دا اورېدلی دي چې تبر د غټ بت پر وژه باندې پروت و، نو هغه غټ بت ستاسو د دې نور خدایانو سره داسې کړي دي. هغه ورته ابراهیمه زموږ بتان، دی ورته فاسألهم، تاسو پوښتنه ځینې وکړئ. هغه ورته دا خو نه خبرې کوي، نه اوري، نه چا ته جواب ورکوي او نه د چا د خبرو استعداد اورېدلو صلاحیت لري. دی څه ورته وایي افل لکم ولما تعبدون، تاسو غرق سئ، ستاسو خدایان دي غرق. یار په خپله خوله باندې دا وایه چې دا نه اوري، بیا په خپله خوله باندې دا وایه چې دا نه د اورېدلو صلاحیت لري، او په خپله خوله باندې دا وایه چې دا یو کاڼه یو ډبره ده، د چا حاجت نه قبلولی سي نه د چا مدد کولی سي، بیا پر سجده باندې څنګه ورته پروت وي. هغه دستي ورته وایي من ربک یا ابراهیم، چې د دې خدایانو خدایي نه منې، ستا خدای څوک دی؟ دی ورته ربي الذي یحیي و یمیت، زما خدای هغه دی چې هغې انسانانو ته مرګ و ژوند ورکوي. هغه ظالم حاکم دستي ورته انا احیي و امیت، دا کار خو زم کولی سم، بیا خو زم ربیم. هغه دستي یو سړی چې هغې د قتل مستحق نه و هغه یې قتل کوي، او دې سړي ته مې مرګ وله ورکړي. یو سړی د مرګ سزا ته ولاړو هغه یې آزاد کوي، دې سړي ته مې ژوند وله ورکړي. ابراهیم علیه السلام څه ورته وایي ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، زما رب دویم کار دا کوي چې هغه لمر د مشرق د خوا سره راخیږي، که ته رښتیا ځان ته رب وایې نو ته د مغرب سره وخیږه. فبهت الذي کفر، هغه کافر د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په جواب کې لا جواب بصر. نو بیا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام باندې دویم مصیبت هغې د نمرود اور ته غورځېدل دي، او د هغې څه وروسته ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د هغې ځایه څه بیا هجرت کوي، فلسطین ته راځي. په الخلیل ښار کې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام زندگی تیریږي. بیا ابراهیم علیه السلام خپل یو نیم کلن بچی او د خپلې زنانې سره د فلسطین څخه بیا په حجاز مقدس کې د بیت الله پر مقام په غتور غروب کې پرېږدي. او چې کله بچی 7 کاله ته رسیږي بیا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ورځي د هغې بچي پر دې غاړه باندې په خپله باندې چاړه تېروي. نو ما درته ویل دا هغه امتحانات دي چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام باندې الله دي. لیکن ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام څوک دی؟ هغې د 10,000 انبیاو پلار دی او هغې لقب ابو الانبیا دی. د هغې په مثل انسان د ده په عصر کې الله تعالی بیا نه دی پیدا کړی. نو زه دا وایم چې کوم مصیبتونه پر انسان باندې راځي دا د الله تعالی د محبت علامه او کله کله الله تعالی انسان ته د لوړو درجاتو اراده کړي.